د اوسنۍ افغان واکمنۍ د نوې پریکړې له مخې د دوشنبې پر ورځ د سلواغې میاشتې پر 20 نیټه له پاکستانه د درملو پر وارداتو بشپړ بندیز عملي شو. دا چې نور څه ویل شوي بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پتمنو لیدونکو ستړي مشئ. دا پریکړه د مالیې وزارت له لوري له مخکې اعلان شوې وه او د درملو واردونکو ته یې د اسنادو او معاملاتو د تصفیې لپاره ټاکلی وخت ورکړی و. د مالیې وزارت د سلواغې میاشتې پر 1 نیټه پر رسمي ډول د درملو له واردونکو غوښتي وو چې تر 19 ورځو پورې خپلې ټولې مالي چارې، ګمرکي اسناد او پاتې حسابونه بشپړ تصفیه کړي. وزارت هغه مهال ټینګار کړی وو چې د ټاکلي وخت تر پای وروسته به له پاکستانه واردونکي درمل د هیواد په ګمرکونو کې نه محصولیږي او قانوني اسانتیاوې به ترې واخیستل شي. د چارواکو په وینا دا پریکړه د درملو د وارداتو د تنظیم، د بازار د کنټرول او د کورني تولید د ملاتړ په موخه شوې ده. همداراز ټینګار شوی چې د درملو کیفیت، د وارداتو شفافیت او د بدیلو لارو موندل د واکمنۍ له مهمو لومړیتوبونو څخه دي. اقتصادي شنونکي وایي چې دا بندیز به په لنډمهاله توګه د درملو پر بازار اغیز ولري، خو که له بدیلو هیوادونو سره د درملو د وارداتو بهیر چټک شي نو د احتمالي کمښت مخه نیول کېدای شي. بل لور ته د روغتیا سکتور ځینې فعالان د دې پریکړې د تطبیق پر مهال د خلکو اړتیاو ته د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. چارواکي ډاډ ورکوي چې د درملو د بازار وضعیت تر څار لاندې دی او هڅه روانه ده څو د ناروغانو لپاره اساسي درملو ته لاسرسی خوندي وساتل شي. بل لور ته ګڼ افغانان د واکمنۍ له دې پریکړې خوښي څرګندوي او وایي چې دا ګام به د پاکستان له انحصاره د درملو بازار وباسي، د ټیټ کیفیت درملو مخه به ونیسي او هیواد به د درملیزې ځانبسیاینې پر لور بوځي. د خلکو په اند دا ډول پریکړې د ملي ګټو د ساتنې، اقتصادي خپلواکۍ او د عامې روغتیا د خوندیتوب لپاره مهمې او پر وخت دي. درنو لیدونکو، له ملتیا مو مننه.